نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفاتو د درسونو په ادامه سره راځو نن یو جوړه نور صفتونه وایو چې هغوی اطباق او انفتاح صفتونه دي. راځو لومړی د اطباق صفت تعریف یا پیژندنې ته. اطباق په لغت کې چسپېدلو ته وایي، یا مشلیدلو ته ویل کېږي، یا ملصقېدلو ته وایي. او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مطبقه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي او داسې حروف څلور دي: صاد، ضاد، طا او ظا. دوستانو، لغوي معنا یې چسپېدل و یا مشلیدل، او اصطلاحي معنا یې په کوم حروف چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مطبقه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي. یعنې دغه څلور حروف چې د خپل مخرج څخه راوځي، د مخرج څخه یې موږ ادا کوو، دا یې صفت دی د دوی چې د دې څلورو حروفو یعنې صاد، ضاد، طا او ظا د ادا کېدلو په وخت کې د ژبې منځ د لوړ تالو سره چسپېږي، د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي. لغوي معنا خو یې چسپېدل وه، د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي د دغو څلورو حروفو د اداینې په وخت کې. ورپسې صفت د انفتاح دی. انفتاح په لغت کې خلاصوالی یا جلاوالی ته وایي، او په اصطلاح کې په کومو حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف منفتحه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته نه پورته کېږي. د حروف مطبقو څخه ما سوه نور ټول حروف منفتحه دي، او اطباق او انفتاح یو د بل سره ضد یا مقابل دي. دوستانو، د انفتاح صفت لغوي معنا خلاصوالی یا جلاوالی دی، او اصطلاحي تعریف یې په کوم حروف چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف منفتحه وایي. مطلبي تعریف یې مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته نه پورته کېږي. د حروف مطبقو څخه ما سوه نور ټول حروف منفتحه دي. یعنی اطباق صفت چې په کومو څلورو حروفو کې موجود دی چې هغه صاد، ضاد، طا او ظا، د دغو څلورو حروف څخه ما سوه بقایا د الف و با حروف چې پاتې سول هغو ټولو ته حروف منفتحه ویل کېږي. هغو حروفو کې صفت د انفتاح موجود دی، او اطباق او انفتاح یو د بل سره ضد دي. ضدیت یې په دې کې دی چې اطباق په لغت کې چسپېدلو ته وایي، او انفتاح په لغت کې خلاصوالي ته ویل کېږي. د چسپېدلو د ضد خلاصوالی یا جداوالی دی، او په اصطلاحي تعریف کې هم سره ضد دي. په کوم حروف چې دا صفت پیدا سي هغو ته مطبقه وایي، د اطباق صفت ده. خو د انفتاح صفت په حروفو کې چې دا صفت موجود وي دې ته حروف منفتحه وایي. په دې کې هم سره ضد دي، په مطلبي تعریف کې هم دواړه سره ضد دي. په اطباق کې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي، خو په انفتاح کې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تالو ته نه پورته کېږي. په اطباق کې د ژبې منځ لوړ تالو ته پورته کېږي، او په انفتاح کې د ژبې منځ لوړ تالو ته نه پورته کېږي، چې پورته کېدل او نه پورته کېدل یو د بل مقابل او ضد دي. د حروفو مطبقو څخه ما سوه نور ټول حروف منفتحه دي، خو په اطباق کې صرف او صرف دغه څلور حروف. نو د دغو ضدیت مو په دې شانو کې چې وښودی، په دې خاطر باندې نو اطباق او انفتاح یو د بل سره ضد سول. راځو دوستانو پر دغو څلورو حروفو باندې بحث کوو، پر مطبقه حروفو یعنی صاد، ضاد، طا او ظا. دوستانو، دا حروف همیشه ټول وخت ډک ویل کېږي. دغه څلور حروف هغه په دې خاطر باندې چې په دوی کې هم استعلا صفت موجود دی او هم اطباق صفت ورپکښې موجود دی. نو دې حروفو ته حروف مستعلیه مطبقه وایي، یعنی هم اطباق صفت پکښې موجود دی او هم استعلا. د استعلا په وجه سره د دې حروفو د اداینې په وخت کې
د ژبې بیخ یا پای یا اقصایی لسان لوړ تلو ته پورته کیږي او د اطباق په وجه بیا د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې منځ لوړ تلو ته پورته کیږي. نو په کومو حروفو کې چې د ژبې منځ هم لوړ تلو ته پورته سو او د ژبې بیخ هم لوړ تلو ته پورته سو، معلومه خبره ده چې دا حروف نورو حروفو ته زیات ډک ویل کیږي. نو دا حروف همیشه ډک ویل کیږي. ورپسې درې حروف نور دي چې هغه غین دي، خا ده او قاف دي. هغه حروف چې یوازې استعلا صفت پکښې موجود دي، یوازې په هغو حروفو کې د ژبې بیخ یا اقصایی لسان یا منتهای لسان چې ورته وایي د ژبې بیخ یا منتهای لسان لوړ تلو ته پورته کیږي. نو د ډقوالي یوه درجه پکښې کې ده نسبتا دغو څلورو حروفو ته. هغه حروف په تفخیم کې تر دې حروفو کښته دي، یعنې په دوهمه درجه کې د هغوی تفخیم دي. لومړی دغه حروف همیشه ډکول کیږي او ورپسې بیا هغه درې توري چې غین، خا او قاف دي، هغه درې حروف ته حروف مستعلیه منفتحه وایي، یعنې استعلا صفت پکښې کې دي او بل انفتاح د استعلا په وجه سره د ژبې بیخ لوړ تلو ته پکښې پورته کیږي، خو د تفخیم دغه یوه درجه پکښې کې ده کوم چې استعلا ده. بقایا نور حروف چې سول هغه ټوله تش ویل کیږي ما سوا د لام جلاله، الف او را څخه. را که چیرې زور زیر یا پیش درلودی ډکه ویل کیږي او د لام جلاله څخه ما قبل حرف که چیرې پیش یا زور درلودی ډک ویل کیږي او د الف څخه که چیرې مخکې حرف ما قبل حرف ډک حرف راغلی نو بیا ډک ویل کیږي، خو که نو راغلی نه ویل کیږي. را که چیرې پیش او زور درلودی ډک ویل کیږي، که نه درلودل نو ډکه نه ادا کیږي. او همدارنګه لام جلاله د الله په لفظ کې چې کوم لام راغلی د هغه څخه مخکنی حرف ما قبل حرف که چیرې پیش یا زبر درلودي ډک ویل کیږي، خو که یې چیرې نه درلودلي نو بیا ډک نه ویل کیږي. دغه د الف به 90 حروف دي کوم چې قرآن شریف ورڅخه جوړ دي. نو د دوی په تفخیم کې دغه درې درجې وي چې لومړۍ درجه یې د صاد، ضاد، طا او ظا ده چې همیشه ډک ویل کیږي، هم د ژبې بیخ او هم د ژبې منځ لوړ تلو ته پکښې پورته کیږي. او ورپسې غین، خا او قاف دي چې هغه مستعلیه منفتحه ورته وایي چې په هغو کې د تفخیم یوه درجه ده چې یوازې د ژبې بیخ لوړ تلو ته پکښې پورته کیږي. او بقایا نور حروف سوله چې هغه حروف مستفلیه منفتحه بلل کیږي، یعنې په دوی کې د تفخیم هیڅ درجه نشته. او پاته درې حروف سوله چې د هغوی تفخیم عارضي دي، یعنې بعضې وخت دوی ډک ویل کیږي او بعضې وخت نه ویل کیږي. لکه را چې کله پیش یا زور ولري ډک ویل کیږي، خو که یې ونه لري نه ویل کیږي. لکه الف چې ما قبل حرف یې ډک حرف راغلی ډک ادا کیږي، که نه یې راغلی نه ادا کیږي. لکه لام جلاله چې مخکنی حرف یعنې ما قبل حرف یې زور یا پیش ولري نو دی ډک په تفخیم سره ادا کیږي، او که چیرې ما قبل حرف یې زور یې پیش ونه لري نو دی بیا په تفخیم سره نه ادا کیږي. نو دغه د تفخیم درجې دي په دې حروفو کې چې انشاءالله په نورو درسونو کې به هم موږ پر تفخیم باندې یعنې پر ډکوالي یا پر ویلو باندې وغږیږو. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ سره اشتراک وکړئ، نور ملګري او دوستان مو هم دې چینل ته را دعوت کړئ تر څو زموږ د درسونو څخه سالمه استفاده وکړي. نو د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.